بسم الله الرحمن الرحيم. الابتداء بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أحمد وأبو داود. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. دی احادیث مبارک ژباړه سمره ابن جندب رضی الله تعالی عنه روایت کوي چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل: چا چې د جمعې په ورځ اودس وکړو نو هغه فرض ادا کړه او دا ډېر ښه وکړه، او چې کوم یو سړي د جمعې لمانځه دپاره غسل وکړو نو دا د هغه نه ډېر بهتر دی او ډېر افضل دی. دا و د حدیث مبارک ژباړه. او د جمعې په ورځ غسل کول او د جمعې په ورځ کپړې اچول دا مستحبات او سننو کې رسیم، او دا هم راغلی دي چې الجمعه عید للامه، د جمعې ورځ د امت دپاره عید ورځ ده، ځکه چې د عید په ورځ غسل کول دي سنت دی، همدارنګې د جمعې په ورځ هم غسل کول دا بهتره خبره ده. د اختر ورځې دپاره جمعې کپړې هغه نوي یا صفا چول دا سنت دي، همدارنګې د جمعې لمانځه دپاره هم دغه طریقه ده. او د اختر په ورځ دوه رکعته لمونځ ده، د جمعې ورځ هم دوه رکعته لمونځ ده. د اختر ورځ دوه رکعته لمونځ جهري ده او د جمعې ورځ دوه رکعته لمونځ جهري ده. رکعتونه لمونځ جهري ده. او د اختر په ورځ دوې خطبې دي، د جمعې په ورځ هم دوې خطبې دي. اختر په ورځ د دوې خطبې د لمانځه نه بعد دي، او جمعې په ورځ د دوې خطبې دا د لمانځه نه مخکې دي. دغه فرق ده. نوره د جمعې ورځ جمعې لمونځ په هر جماعت کې نه کېږي، همدارنګې عید لمونځ هم په هر جماعت کې نه کېږي. او لوی خطیب هغه به د جمعې لمونځ هم کوي او د اختر لمونځ به هم کوي. او بل دا ده چې جمعې په ورځ نبي علیه الصلاة والسلام به چې څوک درود شریف یې، نو روایتونو کې راځي چې فرښتې هغه د سرو زرو رجسټر ورسره وي، او دو سره چې کوم قلمونه وي هغه قلمونه د سرو زرو وي، هغو کې نه چې کومه صحیح دی هغه هم د سرو زرو وي. چې څوک درود شریف یې د جمعې په ورځ نو هغه لیکي په رجسټر کې او بیا حضور صلی الله علیه وسلم ته پیش کوي. او د جمعې په ورځ چې کوم یو سړي سورت کهف ویلو آینده جمعې پورې به د سره یو خدایي نور ورسره وي، نو په هغه خدایي نور باندې به دی سفر کوي. او نو لہذا د جمعې په ورځ سورت کهف یل ډېر ضروري دي، او په حضور پاک صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف یل ډېر ضروري دي. حضور صلی الله علیه وسلم موږ باندې حق لري چې موږ هغه باندې درود شریف هر ورځ یایو، او خاص کر د جمعې په ورځ. دا هم روایتونو کې راځي چې حضور صلی الله علیه وسلم نوم قیامت په ورځ به احمد وي. آدم علیه السلام आवाज کوي چې اے احمد استا یو دوزخی نه یو امتی هغه دوزخ ته روان کړی دی. نو حضور صلی الله علیه وسلم فرښتو باندې आवाज وکړي چې د ما امتی جهنم ته ویلې بیایو. آخري دا و چې حضور صلی الله علیه وسلم په خپل ارته ویشي فرښتو ته ویایي چې دغه امتی زمان سره یو ښېګړه رسره ده، یوه نیکي رسره ده. نو هغه به ورته ووایي چې د دوی اعمال ټول شوي دي، لمنځونه، روژې، زکاتونه، هر شی ټول شوي دي، نیکۍ کامې دي او بدۍ ډېرې زیاتې دي. نو لهذا دا مستحق دی جهنم دی، موږ ته امر شوی دی چې دا جهنم ته بوځو. رب العالمین نه به حضور صلی الله علیه وسلم سوال وکړي چې د ما د امتي د دوباره بیا هغه حساب کتاب وشي، دوباره دی بیا ایدو اعمال تور شي.
نو دا امتی ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ټوکړه ور کی چې هغه باندې کې یو ور درود شریف یې لوي د امتی یو ځری درود شریف یې لوي حضور صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې دا غیوسا پتل کې دا واچوا چې کله چې دا پتل کې واچوي محترم نو دا طلب ډیر درنداشي د دې ګناهونو دی بدایو طلب ډیر اوچاته شي او دا امتی به جنت مستحق شي نو لہذا په حضور صلی الله علیه وسلم باندې درود شریف یې ډیر ضروری دي خاص کر بیا د جمعې په ورځ او په دې سره بزرګ سړی جوړیږي په دې سره فقر ختميږي په دې سره غمونه ختميږي په دې سره دشمنه تکلیفونه ختميږي او د کی برکتونه د مال دولت او په بچي کی برکتونه وي رب العالمین دې مو تاسو ته په دې باندې عمل نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین